دا وخت چې عزتمندو کتونکو وزیرستان راغلي دا مېلمانه ډېر درانه دي او دا ماشاءالله اوس راورسېده او دا ډېر درانه مېلمانه دلته راغلي. موږ خو یو تاسو ته مبارکي ورکړو چې تاسو دلته راغلی، ځکه چې ستاسو وطن ډېرو بمونو والی دی، لوټې لوټې پروت دی او بیا چې تاسو دلته ښایسته ځایونو ته راځئ موږ ډېر خوشحالېږو او تاسو ته موږ هرکلی وایو. ډېره مننه. موږ د دې علاقې چې کوم خلک دی د دوی ډېر شکرګزار یو، ډېر مهمان نواز خلک دی. زمونږ ډېر قدر عزت وکړو. زمونږ نن دویمه درېیمه څلورمه ورځ ده او بیسیکلي تعلق زمونږ ساوت وزیرستان ډسټرکټ مکین سره دی چې واقعي د غمونو د تکلیفونو ډېر لهر پې تېر شوی. خو بیا هم زه د دې ګبین جبې نه ټولو چې څومره سیاه دي هغوی ته د خپلې علاقې د راتلو دعوت ورکوم. نن سبا لا ډېر خوندور دي، ډېر مزېدار دي. زمونږ په علاقه کې هم دغه شان هریالي ده، ګرین اینډ کلین وزیرستان، شوال رایفل ښایسته ښایسته پوینټونه دي پکې. نو انشاءالله چې تاسو به زمونږ میلمستیا مهمان نوازي هلته وګورئ. زمونږ خلک مینه ناک او ډېر په محبت باندې پوه خلک دی. او د دې ځای چې کوم انتظام یې د کوم روډ په دې علاقو کې راغلی دی نو واقعي چې د ستایلو وړ دی، ځکه چې ډېره کافي خرچې او ډېر غټ مصیبتونه دا چړیانې او تریانې معمولي کار نه دی. امید لرو د حکومت نه چې راتلونکي وخت زمونږ د بچو چې کم دور نو انشاءالله چې ډېر به حسیني او گبینجبا واقعي چې گبینجبا ده ډېره مزېداره ده، خلک یې ډېر مزېدار دی. او د سیاحت هم موږ وایو چې د دې خلکو کم ثقافت دی، کم کلچر دی، کم د دوی طور طریقې دي، د هغې احترام موږ ته پکار دی. داسې ځای ته تلل نه دي پکار چې د خلکو ته مسلې جوړېږي، بیا به ټیرورست تنګېږي، خلک به وایي چې هغه او دغه. او ډېره ورورولي، ډېر مینه محبت او ډېره ښایسته علاقه ده. الله دې وکړي چې دا دغه شان ښه ده، آباده او دا خلک یې ننګیالی او بریالی وي. الله دې وکړي چې موږ د ټولو غمونو مصیبتونو نه خلاص شو. ښایسته خبرې دې وکړې، ډېره مننه، شکریه. دا دوه ملګري دا نور هم دي، دوی سره هم خبرې کوم. دا ډېر خواږه خلک دي او ډېر درانه خلک دي پوه شوې. نو دوی سره هم خبرې کوم. تاسو څنګه؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. مونږ بس ټول یو ځای راغلي یو ملګري. سفر هم څنګه؟ سفر خو ډېر خوندور سفر او بس مونږ او دس په ټایم باندې کول پکار دي. سفر به دې ښایي او که دې نه دې اشتباه وکړه پوه شوې بیا په غرونه غورځېږي. راته ووایه چې ځای څنګه دی؟ ځای ښایسته علاقه ده الحمدلله پوه شوې. ښه امن سکون دی پکې. په دې علاقه باندې هم ډېرې ټکې ټوکې تېرې شوي دي او اوس انشاءالله سره مې امن و امان رالو او الله ته وکړي چې دا امن قایم دایم اوسېږي. ووایه څه کمې پکې ته محسوس شو په لار؟ مونږ ته په لاره څه تکلیف نه دی محسوس شوی. نور هوټلې موټلې هم دي په جایز ریټ باندې هغوی ته اوسېدونکي پورته پرون بېګا راتلو خو باران و او بابا خبره څه دلته دا ټینټونه مینټونه ولګي نو خلکو ته به تکلیف نه وي. دا راته ووایه یو ملګری بل هم ولاړ دی. جي ستاسو هم شکریه، ستاسو هم ډېره مننه. او بس د دې نه هم یو شارټ کلیپ ولو. څنګه چلې روډ تاسو څنګه؟ ډېر د الله احسان دی الحمدلله. موږ ډېر مزېدار او غلی ډېر قیمتي وطن دی الحمدلله. ډېر سوریه وطن شو ځای ډېر مو خوښ شو، ډېر مو خوښ شو. بس صرف لږ لرې دی. به راځئ د خیره؟ ولې به نه، هر کله به راځو انشاءالله. خلکو ته به څه ویل غواړئ؟ بیا به خصوصي چیف منسټر د دې ځای وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان صاحب هغې ته به څه ویل غواړئ؟ یاره دله خو ډېر داد ورکاو، ډېر داد ښه صحیح کار یې کړی دی. غټ غټ روډونه یې جوړ کړي دي. اورې دا ډېر لرې ځای دی او که نه خپل وزیرستان لپاره به ستاسو څه ناره وي؟ وزیر اعلی صرف سوات نه دی، وزیرستان هم د ټولې صوبې وزیر اعلی دی. هلته ته هم څه کوشش وکړي که نه چې څه تراکي مراکي ویل کړو. نام ښه ساته او زموږ مېلمانې او زموږ ډېر درانه مېلمانې ښاته و آباد اوسئ. شکریه. دې سیټ چې کوم وس سنوفال هم اندازه لږ انشاءالله دا میاشت وځي بیا به سنوفال شروع کېږي د خیره. نو دلته راشئ انشاءالله. پاس هم پکې ځئ، 4x4 هم پکې ځئ انشاءالله العزیز. ٹھیک شو؟ نو تاسو کوشش وکړئ چې دلته راشئ. د دې ځای ولس هم ډېر بهترین دی، مهمان نواز دی پوه شوې. نو ته ضرور راشئ. ٹھیک شو؟ او دا ډېر ښایسته ځای دی. سفر زموږ روان دی. دا ملګری موږ سره څنګه ورور تاسو؟ برابر یو. ایزي عادتي ځای یو. دا راته ووایه چې د ورځې څو ټریپه لګئ دلته؟ دا 5-6 ټریپه لګو یاره. تاسو په کارونو کې به ستاسو یاره غټ نقصانات شوي وي که نه؟ نه دلته خو شکر الحمدلله نه دی شوی نقصان. کارونه کې خو ګبینجبه بند وه او ګبینجبه خو بنده وه. څه به ویل غواړې دلته چې ستاسو کومې تړلې مسلې دي د روډ سره؟ مړه بس و چې روډ مضبوط شي. دې اوسېدونکی ته عادتي ځای. ډېره مهرباني، الله دې خوشحاله کړه.